Assalamu alaikum everyone. How are you all? Salamuna sangaye tasu tul. I hope that everyone is fine. Umed satam chitul barog tasu tul. I hope that everyone is fine. Umed satam chitul barog jod aw sehatmand ye. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ او تاسو په خیر سره د بلک بیسیک انګلش لینګویج کورس د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس شروع کړی دی دوستانو نن البته زمونږ دولسمه ورځ او نهم درس دی دوستانو okay so today we are going to study a very interesting and a very simple topic نن به دوستانو مونږ او تاسو ډیر خوندور دلچسپ او اسانه درس وایو صحیح ده دوستانو I hope that everyone is present in our today's class امید ساتم چې ټول به راسره په ننني کلاس کې شامل او حاضر یې دوستانو یو پنځه شپږ منټه په دې اساس باندې لیټ کوو کله کله چې دا زیاتره ملګري زه یم چې راورسیږي ځکه بیا زیاتره ملګري چې کله کلاس ته راشي نو تقریبا موضوع تی شروع شوي بیا په منځ کې په درس نه پوهیږي نو په دې اساس باندې یو پنځه منټه شپږ منټه مونږه کلاس لږ شانتې هغه په حساب د کورس او د مکتب او د دغه قوانینو په حساب یو پنځه منټه نورو شاګردانو ته هم انتظار کوو I hope that everyone is present in the class now انشاءالله چې ټول به په کلاس کې حاضر یې دوستانو ملګري را سره ټول یو ځای یې شاباس دوستانو که چېرته یو ځای یې او کلاس ته ریډي یې نو راته په کمنټ کې یس ولیکئ دوستانو Are you all ready for the class? All ready for the class? دوستانو ملګرو عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوستانو که تاسو ته یاد شي دوستانو مونږه په اول درس کې البته په دویم درس کې سبجیکټ پروناونز ویلي وو دوستانو سم ویلي وو سبجیکټ پروناونز دوستانو په دویم او دریم درس کې دوستانو مونږه سبجیکټ پروناونز ویلي وو سم ویلي وو سبجیکټ pronouns سم ویلی ول subject pronouns مونږ ویلی چې subject pronouns مونږ سره و دانې دي he she it I you we they دوستانو دغه مونږ سره subject pronouns دي څه دي دوستانو sub they دوستانو دغه مونږ سره subject pronouns دي څه دي دوستانو subject pronouns دي he she it I you we they دې ته په انګلیسي کې دوستانو مونږه څه وایو دې ته په انګلیسي کې دوستانو مونږه subject pronouns وایو څه ورته وایو دوستانو subject pronouns he she it I you we they دا مونږ دوستانو ویلي چې he هغه هلک she هغه جلی it you we they دا مونږ دوستانو ویلي چې he هغه هلک she هغه جلی it you we they دا مونږ دوستانو ویلي چې he هغه هلک she هغه جلی it you we they دا مونږ دوستانو ویلي چې he هغه وایو څه وایو دوستانو possessive adjectives possessive adjectives وایو دوستانو ملکی صفتونه کم صفتونه دوستانو ملکی صفتونه کم صفتونه دوستانو ملکی صفتونه دوستانو ما تاسو ته ویلو چې مونږ سره په انګلیسي کې و دانې سبجیکټ پروناونز دي څو دانې دوستانو و دانې مونږ ویلو چې په انګلیسي کې مونږ سره و دانې سبجیکټ پروناونز دي د هر سبجیکټ پروناون د پاره مونږ سره
یو possessive adjective موجود دی. صحیح ده دوستانو؟ subject pronouns وای فاعلی ضمیرونو ته. کم ضمیرونو ته دوستانو؟ فاعلی ضمیرونو ته. او possessive adjectives وای دوستانو ملکی صفتونو ته. یعنی possessive adjective کار څه دی؟ they show possession or ownership. دوستانو possessive adjective مونږ څه د پاره استعمالو؟ possessive adjective دوستانو مونږه د ملکیت او مالکیت د پاره استعمالو. د څه د پاره possessive adjectives استعمالو دوستانو؟ دلته وګورئ show possession or ownership. دغه مونږ سره یو لنډ تعریف شو دوستانو. و possessive adjectives چې کوم دي یعنی ملکی صفتونه چې کوم دي مونږ سره possession ملکیت او مالکیت ښیي. څه ښیي دوستانو؟ ملکیت. لکه اوس پښتو کې مونږ ویو چې هغه زما ورور دی. هغه زما ورور دی. نو زم چې he is my brother. he is my brother. یا مثال هغه احمد دی. he is احمد. اوس که دلته مونږ غواړو چې د دې احمد یا زما د ورور د ملکیت یا مالکیت په اړه خبرې وکړم یا د هغې دپاره د ریلیشنشپ خبره وکړم نو زه به څه استعمالوم دوستانو؟ possessive adjective به استعمالوم. په نن کلاس کې به دوستانو مونږ his her او its وایو. he معنا هغه. he څه معنا دوستانو؟ هغه. he معنا هغه. او د دې دپاره possessive adjective دی his د هغه. his د هغه. he is my brother. هغه زما ورور دی. his name is Ali. د هغه نوم علی دی. his معنا د هغه. his معنا څه؟ د هغه. دوستانو possessive adjectives کې به نن مونږه his her او its وایو. his د هغه. her د هغې. its د دې. صحیح ده؟ اوس به یو یو وایو. د هی دپاره مونږ سره possessive adjective څه دی دوستانو؟ د هی دپاره مونږ سره دوستانو possessive adjective دی his. د شي دپاره دوستانو مونږ سره possessive adjective دی her. او د it دپاره دوستانو مونږ سره دی its. څه شی؟ its. په ننني کلاس کې به دا درې وایو بیا څلور نور به بیا وروسته وایو. صحیح ده؟ نو راځو دوستانو شروع کوو د his نه. his ته په پښتو کې وایي د هغه. his ته په پښتو کې څه وایي دوستانو؟ د هغه. لکه مونږ ویو چې دا لپټاپ د هغه دی. this is his laptop. او داسې خو نشي ویلی چې this is his laptop. no, not correct. دا خو صحیح نشو. هی خو معنا هغه. د هی څه معنا یې دوستانو؟ هغه. اوس چې وی د هغه د هغه دپاره په انګلش کې د his کلمه استعمالیږي. کومه کلمه دوستانو استعمالیږي؟ د his کلمه. صحیح ده دوستانو؟ په خبره مې پوه شوئ که نه؟ اوس ګوره د هغه ته په انګلش کې وایي his. his. مثال ته وګورئ دوستانو. اوس به درته انشاءالله چې بالکل واضحه شي. ګورئ دوستانو ما دلته مثال لیکلی دی چې هغه زما ورور دی. هغه زما ورور دی. نو هغه ته په انګلش کې مونږ څه وایو؟ هلک دی که نه؟ نو هغې ته مونږ وایو he. هغه زما ورور دی. he is my brother. څنګه به وایو دوستانو؟ he او ورسره به د اس کلمه استعمالوئ یعنی دی. he is my زما brother رور. he هغه is دی my زما brother. he is my brother. هغه زما رور دی. اوس زه داسې ویل غواړم د هغه نوم عرفان دی. د هغه نوم عرفان دی. ګوره دا هغه دی او دا د هغه. د هغه نوم
عرفان دی. نو زه به وایم his name is عرفان. داسې به نه ویم چې he name is عرفان. No, not correct. he name is عرفان خو دا مطلب هغه نوم عرفان دی. هغه نوم عرفان دی. دا څه مطلب شو؟ نه، د هغه نوم عرفان دی. his name is عرفان. ګوره هغه زما ورور دی. he is my brother. هغه زما ورور دی. اوس د هغه ته په انګلش کې وایي his name is عرفان. his name is عرفان. دوستانو اوس زه داسې ویل غواړم مثال چې مثلا دا موبایل د هغه دی یا دا د هغه موبایل دی. دا د هغه موبایل دی. نو زه به څنګه ویم؟ this is his phone. څنګه به ویم دوستانو؟ this is his phone. یا مثال دوستانو زه ویم چې دا کتاب د هغه دی. this is his book. څنګه به ویم دوستانو؟ this is his book. ګورئ دوستانو this is his book. دا د هغه کتاب دی. یا مثال دا د هغه صنف دی. this is his class. this is his class. صحیح ده دوستانو؟ نو د هلک د پاره مونږه په سبجیکټ پروناون کې فعلي ضمیرونو کې د هی کلمه استعمالو او په پوزیسیو اډجکټیوز کې د هلک د پاره مونږه د his کلمه استعمالو. کومه کلمه دوستانو؟ د his. هغه he. د هغه his. هغه he. د هغه his. صحیح ده؟ اوس مثلا دوستانو تاسو ماته داسې وایئ چې داسې ګوره تاسو هر یو ماته وایئ چې this is my father. څنګه وایئ دوستانو؟ this is my father. ګورئ دوستانو this is my father. دا زما پلار دی او د هغه نوم مثلا چې هر څه یو زما د پلار نوم محمد نذیر دی نو his name is محمد نذیر. اوس تاسو راته کمنټ کې ولیکئ مثلا ما خو دا خو تا وویلې چې this is my father. اوس ولیکئ چې د هغه نوم پلانکې دی. شاباش په کمنټ کې راته تیز ولیکئ. شاباش. this is my father مو ویلې. اوس وایئ د هغه نوم چې څه هم وي ولیکئ. شاباش. زر دوستانو شاباش دوستانو. well done دوستانو. زر ډیر ښه ډیر اعلی. well done دوستانو. زر ډیر ښه ډیر اعلی. well done. شاباش دوستانو. دوستان کمنٹ لیکي. ډیر اعلی دوستانو. well done. ښه دوستانو د هغه کتاب په میز باندې دی. د هغه کتاب په میز باندې دی مونږ به وایو د هغه his. د هغه his. کتاب book. is دی on د پاسه table میز باندې. د هغه کتاب د میز د پاسه دی یا د هغه کتاب په میز باندې دی. his book is on the table. اوس زه تاته ویم چې where is his book. د هغه کتاب چیرته دی. ګوره ما تا نه سوال وکړو دوستان ورسره به یو اضافه سوال هم یادوئ. where is his book. څنګه دوستانو؟ ما سوال وکړو دوستانو په ما ګرانو where is his book. د هغه کتاب چیرته دی. where is his book. د هغه کتاب چیرته دی. ته
ته وې چې د هغه کتاب د میز د پاسه دی یا د هغه کتاب د میز په سر دی نو وبه وې چې his book is on the table څنګه دوستانو his book is on the table د هغه کتاب په میز باندې دی یا چې وې د هغه کتاب په بیگ کې دی his book is in the bag his book is in the bag ډیر اعلی دوستانو اوس تاسو داسې ماته ووایئ چې د هغه موبایل چرته دی where is his phone جواب راته ولیکئ where is his phone د هغه موبایل چرته دی ولیکئ چې د هغه موبایل په چوکۍ باندې دی شاباس د هغه موبایل په چوکۍ باندې دی ډیر اعلی دوستانو د هغه موبایل په چوکۍ باندې دی شاباس دوستانو راته جواب کې ولیکئ څوک یې لیکي yes صحیح لیکي که غلط yes his table chair شاباس دوستانو ډیر اعلی د هغه کتاب یا د هغه موبایل په میز باندې دی صحیح لیکي که غلط صحیح his phone ډیر اعلی دوستانو ډیر ښه دوستانو his phone is on the chair his mobile is on the chair سارا well done دوستانو superb ډیر ښه بل سوال درنه کوم دوستانو بل سوال مزه یې وکړه جواب هم ډیر ښایسته ورکو where is his house د هغه کور چرته دی where is his house د هغه کور چرته دی where is his house د هغه کور چرته دی ولیکئ ورته د هغه کور where is his house د هغه کور چرته دی شاباش دوستانو سوال هغه کې راته ولیکئ جواب where is his house his house is nearby me well done شاباش where is his house د هغه کور چرته دی تاسو ولیکئ د هغه کور په ښار کې دی یا تاسو که خپل کوم جواب لیکئ صحیح دی where is his house well done his house is on the road شاباش نورزاده his house is in the نوم دی چې لیکلی درویشه his house is in شاباش جلال آباد شاباش his house his house is in Mardan very good his house is near the school his house is in the city his house is in near the market on the market now his house is in there his house is in the city well done ډیر اعلی دوستانو where is his house د هغه کور چرته دی نو تاسو داسې جواب کې لیکلی شئ مثلا که وایئ د هغه کور ښار کې دی his house is in the city his house is in the city د هغه کور په ښار کې دی دوستانو ډیر اعلی well done دوستانو مارته وویلې چې نننۍ موضوع زمونږ څه ده دوستانو نننۍ موضوع زمونږ د possessive adjectives څه شی ده دوستانو possessive adjectives یعنی ملکی صفتونه هغه صفتونه چې مونږ ته ownership او position راښایي ملکیت او مالکیت راښایي مونږ سره په انګلیسي کې ودانې subject pronouns دي ودانې فعلي ضمیرونه دي د هر ضمیر دپاره یو possessive adjective دی د هلک هی دپاره his دی په دې مونږ پوه شو هی هغه او his د هغه صحیح ده په ما ګرانو راځو دوستانو درېیمې جملې ته وګورئ دوستانو ډبل ټیپ هم بیخي مزه نشته دوستانو
دا د هغه قلم دی. ما سره قلم البته چې اوس به وي دلته چې درته وښیم چې بیخي اسانه شي خو نشته بخښنې سره. ګورئ دوستانو ما سره قلم لاس کې درته وایم چې دا د هغه قلم دی. This is his pen. ګورئ this دا is دی his د هغه his د هغه ملکیت دی کنه د دې مالک هغه دی د هغه دی. This is دا دی his د هغه پن قلم دا د هغه قلم دی. This is his pen دا د هغه قلم دی. This is his pen کویم دا د هغه مارکر دی. دا د هغه مارکر دی. This is his marker. This is his marker. راته ولیکئ په کمنټ کې ورته دا د هغه لپټاپ دی. ولیکئ دا د هغه لپټاپ دی. دوستانو ډبل ټیپ هم کم دی. ډبل ټیپ کوئ اوس. سهار ودرې جنۍ دپاره مخکې راځي لږ صبر کوه ورخطا کېږي به نه. دا خو مونږ هیڅ دپاره لګیا یو را روان یو. شاباس دوستانو ډېر اعلی دوستانو ډبل ټیپ در سره تیز ساتئ. شاباس دوستانو شاباس په ما ګرانو. This is his laptop. Well done. Excellent. Thank you everyone. شاباش. Superb. ډېر اعلی دوستانو. Excellent. Superb. ډېر ښه دوستانو. This is his laptop. Excellent. Excellent Akila. Well done Manu. Fantastic Mr. Istiklal. Superb. Nahida. Excellent. Muhib. Superb. Sahar. Excellent. 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 MashaAllah. Superb. Excellent. Well done دوستانو. شاباش. Very good. Very good دوستانو. ډېر اعلی. راځو مخکې دوستانو. Well done. دویم مونږ سره دی دوستانو هر. ګورئ دوستانو هر د هغې. اوس هیڅ چې دی دا د هلک دپاره استعمالېدو. د چا دپاره استعمالېدو دوستانو؟ د هلک دپاره. هیڅ د هغه یعنی هی هغه هیڅ د هغه. ګوره هی هغه او هیڅ د هغه. اوس شي هغه جلی او د دې دپاره possessive adjective مونږ سره څه شي؟ هر به شي. څه به شي دوستانو؟ هر. شي هغه. شي معنی هغه او هر د هغې. هر څه معنی؟ د هغې. دوستانو ګورئ زه ویمه چې she is a student. هغه یوه زده کوونکې ده. she is a student. هغه یوه زده کوونکې ده. د هغې نوم شبنم دی. اوس داسې ویلی شي چې his name is شبنم. not correct دوستانو. it is not correct. his خو د هلک دپاره استعمالیږي دوستانو. نو څنګه وی چې his name is شبنم؟ no. wrong. دلته به د his په ځای څه وی؟ her name is شبنم. څه به وایي دوستانو؟ her name is شبنم. د هغې نوم شبنم دی. که وی چې دا مارکر د هغه دی. دا مارکر د چا دی؟ د هغه دی. this is his marker. هلک دی که نه؟ this is his marker. او که وی چې دا مارکر د هغې دی جلی وي نو بیا به څه وی؟ this is her marker. څه به وی دوستانو؟ this is her marker. she subject pronoun هغه او her د هغې. دوستانو مثال ته وګورئ. مثال کې درته اوس نورم واضح کېږي دوستانو په ما ګرانو. ګورئ ورته څه مې لیکلي دي؟ دا زما زده کوونکې ده. دا زما زده کوونکې ده. به زه څنګه ویمه؟ this is my student. څنګه دوستانو؟ this دا is دا my زما student زده کوونکې.
this is my student. دا زما زده کوونکی ده. د هغې نوم لیلا دی. د هغې نوم لیلا دی. Her name is Leila. Her name is Leila. Her. د هغې name. نوم is. دی. لیلا لیلا. Her name is Leila. اوس دلته خو داسې نشم ویلی چې his name is Leila. دا غلط شو. هیڅ خو د هلک دپاره راځي که نه. جلۍ دپاره هر راځي. سمه ده دوستانو؟ راته ولیکئ. This is my sister. This is my sister. This is my sister. مثال دا مې ولیکو چې دا زما خور ده. This is my sister. Her name is Leila. د هغې نوم لیلا دی. یا her name is شبنم. د هغې نوم شبنم دی. یا her name is فاطمه. د هغې نوم فاطمه دی. صحیح ده؟ نو دوستانو هر د هغې. هر څه معنی؟ د هغې. ډېره لا دوستانو. مخکې راځو دوستانو بل مثال ته. دا وګوره دوستانو. څه ویلي دي؟ وی د هغې بکسه یا بکس چې دی د چوکۍ لاندې دی. د هغې بکس چې دی د چوکۍ لاندې دی. Her bag is under the chair. Her bag is under the chair. Her د هغې bag box is دی under لاندې. under لاندې د chair د چوکۍ. د هغې بکس د چوکۍ لاندې دی. اوس که زه تا ته ویمه چې د هغې قلم چرته دی. ګوره سوال کومه. Where is her pen? د هغې قلم چرته دی. Where is her pen? د هغې قلم چرته دی. ته ماته ووایه د هغې قلم د میز د پاسه دی. شاباش دوستانو. Where is her pen? د هغې قلم چرته دی. ورته د هغې قلم د میز د پاسه دی. her. شاباش. شاباش دوستانو. ورته د هغې قلم د میز د پاسه دی. دوستانو ډبل ټیپ درنه هیر شوی دی. ښه دا څوک چې هسې ناست او ډبل ټیپ هم نه کوي چې لایف مخکې ځي. Her pen is on table. On the table اکبري. اکرام الله. Her pen is on the table. Her pen is. ګوره دوستانو is درنه پکې پاتې کیږي. Her pen is درنه پاتې کیږي دوستانو. شاباش دوستانو. is درنه پاتې کیږي دوستانو. is درنه پاتې کیږي. Her pen is. شاباش دوستانو. شاباش. UK girl. Her pen is on the table. well done. رحمت الله. وعلیکم سلام. شاباش. محمد شفیق. دوستانو کمنټ هم دومره کمی دي نن چې بیخي مزه نشته دی. د هغې قلم په میز دی یا د میز په سر دی. پن سپیلنگ غلط لیکئ دوستانو. PAN نه دی. PEN دی. Her pen is on the table. Her pen is on the table. well done دوستانو. شاباش دوستانو. ګوره پن کنه PEN. شاباش دوستانو. شاباش دوستانو ډبل ټیپ هم در سره کوئ. Her pen is on the table. Her pen is on the table. شاباش دوستانو. well done. ها اوس مثال زه تاسو نه پوښتنه کومه چې د هغې نوم څه دی. پوښتنه کومه د هغې نوم څه دی. مثلا ته وایې چې this is my classmate. دا زما همصنفی ده. زه وایم what is her name. د هغې نوم څه دی. what's her name یا what is her name. د هغې نوم څه دی. تو وای د هغې نوم مثلا د هغې نوم زینب دی. ولیکئ دوستانو.
د هغې نوم زینب دی. شاباس دوستانو. ما پوښتنه وکړه مریم ډېر ښه، سارا ویلډن ډېر ښه. تاسو ما نه مخکې ولیکو. تاسو داسې ولیکئ د هغې نوم پلانکی دی چې سم لیکئ. ما تل what is her name د هغې نوم څه دی جواب راته ولیکئ. شاباش دغسې ګوره ډېره لا her name is زینب ویلډن. دغه شان دوستانو excellent excellent داسې تیز تیز راله کمنټ کوئ نو زه خوشحالیږم. ویلډن دوستانو. شاباش سوپرب دوستانو ډېر ښه. she is name نه 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 she is name نه her name ویلډن. سوپرب دوستانو ډېر ښه. she is name نه 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 she is name نه her name ویلډن. خان ویلډن. مستر جوهر ویلډن. شاباس دوستانو. ویلډن دوستانو. شاباش great ډېره لا دوستانو. superb excellent 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 superb دوستانو ډېره لا excellent دوستانو. راځو مخکې دوستانو. مننه ډېر ښه دوستانو. superb excellent participation in the class ډېر مزیدار جوابونه مو لیکل دوستانو. راځو دې ته وګورئ دوستانو. دا د هغې پیشو ده. څنګه به وایو؟ دا د هغې پیشو ده. نو دا مونږ سره څه دی؟ this او دا is دا دا her د هغې دا this is دا her د هغې کیټ پیشو دا د هغې پیشو ده. this is her cat څنګه دوستانو؟ this is her cat. وګورئ دوستانو دا د هغې پیشو ده. this is her cat. اوس داسې دوستانو راته په کمنټ کې ولیکئ دا د هغې صنف دی یا دا د هغې کلاس دی. ولیکئ دوستانو دا د هغې کلاس دی. شاباش دوستانو دا د هغې پیشو ده. this is her cat دا د هغې کلاس دی. ولیکئ. کوین افغان ویلډن. نظری ویلډن. محمد امین superb. ارمان جان excellent this is her class well done. ابراهیم excellent. سهر excellent. جنت الله جنتی شي well done well done excellent excellent دوستانو. دغه د انګلیسي زده کړه دوستانو. په 10 ورځو کې مې انګلیسي زده کړئ. 10مه ورځ ده او تاسو پکې انګلیسي زده کړه. دغه شانتې ډېره لا دوستانو. excellent دوستانو. well done دوستانو. superb دوستانو. او ډبل ټیپ به څوک کوي را سره چې دا نوي دوستان خبر شي چې کلاس شروع شوی دی د انګلیسي سیم شروع شوی په پښتو ژبه په خپلو کورونو کې او په اسانه طریقې سره دوستانو. ډبل ټیپ کوئ چې نوي دوستان را خبرېږي. ډېره لا دوستانو. this is her class well done. ډېر ښه ډېره لا دوستانو. well done دوستانو. راځو مخکې دوستانو دا بله جمله در سره وګورئ. this is her cat دا د هغې پیشو ده دوستانو. نو his د هغه her د هغې his د هلک د پاره او her د جنۍ د پاره. راځو دوستانو د its خبره کوو. د څه خبره کوو؟ د its. its معنا د دې. ګورئ دوستانو he هغه هلک she هغه جلی او it چې و مونږ سره د یو شي لپاره استعمالیدو یا د animals دپاره. صحیح ده؟ حیوانات دپاره. لکه he is Ali هغه علی دی. she is لیلا هغه لیلا ده. it is a marker دا یو مارکر دی. نو د هی دپاره مونږ his استعمال کو. څنګه استعمال کو؟ his د هغه. د شي دپاره مونږ her استعمال کړه یعنی د هغې.
اوس د اټ دپاره به څه استعمالو د اټ دپاره به مونږه اټس استعمالو د دې ګوره مثلا زه ویمه داسې ویمې دوستانو this is my shirt دا زما څه دی شرټ دی که نه نو اوس به دوستانو ما تاسو ته وویلي چې this is my shirt دا زما شرټ دی this is my shirt دا زما شرټ دی اوس به زه څنګه ویم چې د دې رنګ بلو یعنی شین دی اوس به دا زه څنګه ویم زه به داسې ویم چې his color is blue نو هلک خو شرټ نه دی شرټ خو یو شی دی که نه نو his color is blue نه her color is blue نه زه به ویم its color is blue its color is blue که زه داسې ویم دوستانو دې ته وګورئ this is a marker دا یو مارکر دی دوستانو this is a marker څه مې لیکلي دوستانو this is a marker دا یو مارکر دی this is a marker دا یو مارکر دی او د دې رنګ تور دی نو څنګه به ویم دوستانو his color is black نه هلک خو نه دی her color is black no زه به ویم its color is black څنګه دوستانو its color is black د دې رنګ چې دی تور دی نو دوستانو he هغه هلک his د هغه she هغه جلی her د هغې it دا او its د دې وګوره its color is blue this is my shirt its color is blue د دې رنګ آبي یا په حساب شین دی صحیح ده دوستانو اسماني چې وي ښه اوس دلته وګورئ دوستانو دې مثال ته وګورئ دلته به لږ نوره واضحه پوه شئ زه په پېښور کې اوسم یا زه په پېښور کې اوسېږم I live in Peshawar زه اوسېږم په پېښور کې I live in Peshawar زه اوسېږم په پېښور کې د دې خلک ښه دي یعنی د دې خلک چې د پېښور خلک ښه دي د دې خلک ښه دي زه به ویم its people are nice داسې خو نشم ویلی چې her people نو جلی خو نه ده چې her people پېښور خو جلی نه ده یا هلک که جلی هلک نو بیا به چې his یا her خو دا خو یو ځای دی یو پلیس دی نو د ځای دپاره خو اټ راځي its people are nice د دې خلک چې دي ښه دي زه درته ویم دوستانو زه یو جمله دلته لیکمې وګورئ دوستانو I have څنګه دوستانو زه لیکمه I have a car زه لرم یو موټر I have a car زه لرم یو موټر تاسو راته په کمنټ کې دا ولیکئ چې د دې رنګ تور دی یعنی I have a car زه لرم یو موټر او د دې رنګ چې دی تور دی ولیکئ دوستانو I have a car او د دې رنګ تور دی دوستانو ډبل ټیپ در سره کوئ Mr. Said Jawhar, well done. Shams, excellent Shams, well done. Champion, well done. Arman, well done. Sama, well done. Well done, Afridi. Nahida, well done. Nena, well done. Arman, well done. Shabash. Farhan, well done. Its color is
ډیره لا دوستانو well done excellent مخکې راځو دوستانو مخکې راځو په ما ګرانو دوستانو مخکې راځو ګورئ دوستانو په دې خو تاسو اوس پوه شوئ نن مونږه دوستانو possessive adjectives وایل څه مو ویل دوستانو possessive adjectives مو ویلې کوم adjectives مو ویل دوستانو possessive adjectives کوم adjectives دوستانو possessive adjectives کې مونږه نن his د هغه هلک لپاره her د هغې او its د دې وویلې مونږ ویل چې possessive adjective مونږ ته position او ownership ښیي یعنی ملکیت او مالکیت مونږ ته ښیي چې د he دپاره his راځي د she دپاره her راځي او د it دپاره its راځي صحیح ده دوستانو دا مونږ وویلې I hope everyone understood I hope چې ټول به پوه شوي یې که پوه شوي دوستانو په کمنټ کې راته یس ولیکئ او تیز ډبل ټیپ وکئ تیز داسې سکرین تیز وټکوئ چې بیا مخکې لغتونو ته ورشو شاباس دوستانو یس هم راته ولیکئ که پوه شوي یې او که نه پوه شوي چې درته تکرار کم Do you want me to repeat this lesson? آیا تاسو غواړئ چې زه دا درس تکرار کم که نه مخکې ځو که پوه شوي یس راته ولیکئ دوستانو ډیره لا دوستانو ډبل ټیپ به راسره څوک کوئ داسې به راسره څوک کوئ شاباس چې دا لایف مخکې شیر کیږي ډیر ښه دوستانو ډیر ښه ویل ډن دوستانو شاباش دوستانو بیا تکرار کم که نه مخکې ځم ښه دوستانو ګورئ اکثره ملګرو پکې لیکلی چې یو ځلې خیر تکرار که نو پرابلم ګورئ دوستانو مونږ وویلې نن possessive adjectives وایي ملکي صفتونو ته کله چې تاسو غواړئ په انګلیسي کې د ملکیت او مالکیت په اړه خبره وکئ نو تاسو به possessive adjectives استعمالوئ لکه څنګه چې مونږه د هلک دپاره په سبجیکټ پروناون کې هی استعمالو یعنی هغه نو possessive adjectives کې ورته his استعمالو لکه مثال د هغه نوم علی دی his name is Ali دا د هغه مارکر دی this is his marker his marker صحیح ده دوستانو او که جلی وي نو د جلی دپاره هر راځي څه راځي هر this is her marker دا د هغې مارکر دی او که چېرته دوستان وی چې د دې رنګ بلو دی یا د دې رنګ آبي دی یا د دې رنګ اسماني شین دی نو بیا به وی its color ځکه دا خو هلک یا جینۍ نه دی مارکر کنه نو its color is blue صحیح ده دوستانو څه مشکل خو نشته دوستانو نشته دوستانو که څه مشکل نه وي چې مخکې لغتونو ته ورځو د خیره ښه دوستانو په ما ګرانو ګورئ دوستانو مونږ او تاسو دغه الفاظ تقریبا ویلي د یو جملې غوښتنه کوم زه ګورم چې دغه لغتونه تاسو اوس په جملو کې استعمالولی شئ که نه
اول لغات دی دوستانو ایپل. ایپل وای مړې ته. اوله جمله زه ویم، دویمه جمله به راسره تاسو وایي. لس جملې نه لس لغاته پریکټس کوو چې زه مطمئن شم چې تاسو دغه لغتونه په جملو کې استعمالولی شئ. صحیح ده دوستانو؟ ایپل مړه. زه وایم چې زما مړه خوښیږي یا زما مړې خوښیږي. I like apples. I like apples. دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ ورته زه یو مړه لرم. ولیکئ راته. شاباش دوستانو ملګرو، شاباش. زه یو مړه لرم. Queen Afghan, well done. An apple. Arish, well done. Dear Allah, I have apple, now I have an apple. Superb دوستانو, well done. دوستانو دویم کتاب. کتاب ته په انګلش کې موږ څه وایو؟ کتاب ته په انګلش کې وایو بوک. بوک. صحیح ده؟ مثال، دا زما کتاب دی. This is my book. This is my book. یا دا یو ښه کتاب دی. This is a good book. اوس تاسو راته بوک دپاره یو مثال په کمنټ کې ولیکئ. شاباس. ډیر الله دوستانو، بوک دپاره یو مثال راته ولیکئ په کمنټ کې. شاباس. نور الله ویل ډن. This is a biology book. Very good. It's your book. Very good. This book is easy. Well done. This is a good book. Ibrahim, Zubair, Muman, superb. This is a nice book. Superb. I have a book. Well done. Its book is easy. This book is easy. My favorite book is Holy Quran. Well done. This book, I read a book. Maryam, I read a book. I am read now. I like book. This book is mine. This is my good teacher. This book is my friend. Book is my friend. Yeah, the book is a good friend. Yeah, a book is a good friend. I study my book. Derkha. Well done. Shabas dostan. Shabas. This my book nice. This is a nice book. This book is mine. Zabardast. I study my book. Well done. This is a great book. Dear Allah dostano. Well done. This is my book. Shabash dostano. Well done. Super dostano. Double tap dar sara kawai. This is English book. Book is my best friend. Dear Allah dostano. This is a beautiful. Dostano. Chaukai. چوکۍ ته په انګلیش کې مونږ وایو چیر. مثال، لطفاً یا مهرباني وکړه په څوکۍ کښېنه. Please sit on the chair. Please sit on the chair. که ویم دا یوه غټه چوکۍ ده. This is a big chair. This is a big chair. چیر دپاره راته یو مثال ولیکئ دوستانو. شاباس. This is a great chair. Nemat, well done. I sit on the chair. Yeah, in the chair. Okay. I have a chair. Queen, well done. Mehran, well done. Wafa, well done. My chair is very nice. Well done.
This is my chair. Mohib, well done. My chair is good. Well done. My chair is big. Good. This is Ali's chair. This chair is so small. Sama, well done. Salarze, well done. Akela, well done. This chair is old. Shabash. Imada, Mazid. There are 4 chairs in our class. Well done, Imad. It's book on the chair. My chair is small. Nana, 1. This is like chair. I like this chair, Nana. Well done. I sit on the chair when I study. Well done, Lewal. Superb. Excellent. Emal. Well done. This is my chair. Nurullah. Good. I sat behind the chair. Well done. I don't like chair. Well done. Superb. There are 2 chairs in my room. Great. Ibrahim. Well. Nurullah. Superb. I like this chair. Shabash. The chair is on the table. Well done. Excellent, دوستانو. مخکې زو دوستانو ډیر اعلی ډیر مزیدار. دوستانو بل لغات د مونږ سره dog. Dog وای دوستانو سپیتا. Dog څه ته وای دوستانو سپیتا. مثال سپی غپا کوي یا سپی غاپي. The dog is barking. The dog is barking. یا زویم چې زه یو سپی نه لرم. I do not have a dog. I do not have a dog. جمله راته ولیکئ دوستانو په کمنټ کې. شاباس. The dog د پاره دوستانو یو جمله ولیکئ په کمنټ کې. شاباس دوستانو. This is my dog. Well done. Usman, I don't have a dog. Well done. Muhammad Amin, I have a dog. Amano, this is my dog. Nemat, well done. Nan, I do not have a dog. Useless, I have a dog. Well done. Wali, I have a dog. Queen, I have a beautiful dog. Well done. User, this is my dog. Wafa, well done. I do not have a dog. I have a dog. Khatak, well done. Mohib, well done. یہ لکه 230 کسان ناست او کمنټ صرف 30 کسان کوي. معنا چې دا نور دوستان په معنا نه پوهیږي د لغتونو. My dog is good. I don't like dog. My dog is beautiful. I don't like good. This is my favorite. Oh, well done. Shabash. I like dog. Okay, I like dog. Well done. I like dog. Okay, this is beautiful dog. Did you see my dog? Well done. See my Sama. Well done. Great example. This is your dog. Well done, دوستانو. حیران جان دومره مونږ ته چېرته زه د استاد زده به کې که نه زده به کې هره ورځ کلاس هله زده به کې وروره ښه هېڅ خبره نشته. زه دوستانو مخکې ته کور. دوستانو کور ته په انګلش کې څه وایي؟ کور ته په انګلش کې هاوس وایي. مثال دا زما کور دی. This is my house. This is my house. اوس راته یو جمله تاسو هاوس دپاره ولیکئ. شاباس دوستانو. دا لغتونه دوستانو تاسو ټول ویلي دي. زه درنه پکې لګیا یم جملې غواړم. جملې درنه دوستانو غواړم ښه. دا تاسو ویلي دي. ویکی my house is very beautiful. شاباش. well done ویکی. شاباس. ډېر ښه. my house is very beautiful. ډېر ښه. ډېر ښه. شاباش. my house is big. ډېر ښه. well done. this is my house. well done. Bilal, well done. Maryam, my house is small. Well done. Ayaz, well done. Excellent. Superb, dostano. My house is nice. Sana, well done.
سارا لیکلی who is this house whose house is this huh this is my house beautiful this is yeah my house is beautiful ولیکه ها my house is big شاباش my house is beautiful my house is near the school my house is rent is 200 شاباش this is my house well done دوستانو excellent دوستانو مخکې راځو دوستانو شپږم لغات ته راځو دوستانو آفرین دوستانو کلم ته په انګلیش کې څه وایي دوستانو ډېر آسان کلم ته په پښتو کې وایي په انګلیش کې وایي پن زه یو کلم ته اړتیا لرم یا زه یو کلم ته ضرورت لرم I need a pen I need a pen راته ولیکئ یو جمله پن دپاره شاباس دوستانو ډبل ټیپ هم کم کړی دی زه یو کلم ته اړتیا لرم شاباس دوستانو ډېره لا شاباس دوستانو دا خو ما درته وویل چې زه یو کلم ته اړتیا لرم اوس یې راته تاسو ووایئ یو جمله Shabash, I have a pen. Happy boy, well done. Bilal, superb. Yusuf, well done. Khatuk, excellent. Lewal, superb. Shafiq, well done. Emal, superb. I need a black pen. Shabash. Well done. Shabash. Well done دوستانو بل لغات ته راځو دوستانو اوبو ته په انګلیش کې وایي water مثال زه هره ورځ اوبه څښم I drink water every day I drink water every day اوس راته دوستانو تاسو ولیکئ چې زه اوبو ته ضرورت لرم شاباس دوستانو زه اوبو ته ضرورت لرم زه اوبو ته ضرورت لرم دوستانو شاباش زه اوبو ته ضرورت لرم I need water شاباش شاباش دوستانو ډیره لا well done superb شاباش دوستانو well done دوستانو ډیر ښه ښه دوستانو ښوونکی یا استاد ته په انګلیش کې څه وایي ښوونکی یا استاد ته په انګلیش کې وایي ټیچر مثال احمد زما ښوونکی دی احمد is my teacher یا هغه یوه ښه ښوونکې ده she is a good teacher شاباس دوستانو جمله ورته ووایي ټیچر ته شاباس دوستانو او کوین افغان میز تیر شو خدا خیر دی چې تیر شو ټیبل تیر شو څه وایي او بالکل پاتو شه زه اوس دا جمله ووایي شاباس she is our teacher سما good محمد انور my teacher is beautiful شاباش my teacher is beautiful good محمد انور my teacher is beautiful شاباش my teacher is beautiful وګوره beautiful جلۍ دپاره راځي ښه هلک دپاره به handsome she is وګوره beautiful جلۍ دپاره راځي ښه هلک دپاره به handsome
She is a good teacher. Well done. My teacher is very kind. Shabash, Nurzada. She is a good teacher. Well done. My teacher is very kind. Shabash, Nurzada. Shabash, well done. Nahida, well done. Superb. She is a beautiful teacher. Teacher is good. Imran, well done.